مفسدين دي ټول غله دي لوالینا تر وزیر اولس مشره ټول غله دي لوالینا تر وزیر اولس مشره د ارګ په دیوالونو کې اسیر اولس مشره راووزه لږ بهر ته مفکر اولس مشره راووزه لږ بهر ته مفکر اولس مشره د ارګ په دیوالونو کې اسیر اولس مشره چې څنګه آمده شوې د ډالرو غلامۍ ته چې څنګه آمده شوې د ډالرو غلامۍ ته لږ وپوښته له دې خپه له ضمیره اولس مشره لږ وپوښته له دې خپه له ضمیره اولس مشره د ارګ په دیوالونو کې اسیره اولس مشره ته څنګه مسلمانې او ته څرنګه افغانې ته څنګه مسلمانې او ته څرنګه افغانې کوي د خیر طمعه له کافره اولس مشره کوي د خیر طمعه له کافره اولس مشره افغان رو راوړې اورم بل انټرنیټ کې مستونزه ده افغان صاحب تاسو بیا راشئ یو ور سټوډیو نه لاړ شئ بیا راشئ پکتیوالي وروره مې وکړ مایک مخلاص کې پکتیوال السلام علیکم پکتیوال وروره تاسو مایک خلاص کړئ وعلیکم السلام علیکم قاری صاحب تاسو او مبین صاحب تاسو د ځانګړي کسان څخه په سټوډیو نه انټرنیټ پروژې ګوشي نه فهم چې مرز پلنډ زه غواړم خپل یو څه څرګندونه وکړم دلته څنګه کور اوس زموږ باید د افغان ملت پوه سي چې دا دولت هسې د ماشومانو دولت ده. پکتیاوال صاحب قاتل احمد زرمتای سلام علیکم. احمد زرمتای سلام وعلیکم السلام ودین صاحب تا کاری صاحب سعید خوستی تا ټولو لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه نیکې هیلې. وعلیکم السلام ستړی مش ستړي خو ما صحیح کاری صاحب مبارکه ته ښه یې الحمدلله زرمتای صاحب کاری صاحب مبارکه یو سوال زه دغه د نن یو واشتی چې د مارشالي رتبه ورکړه دغه باره کې یو سوال لرم. نن طالبانو نه څه کولی چې دغه باندې حمله کړې وه غونډه باندې افغان صاحب د تا ترانه مو واورېدل اواز کې د ستونزه وه نورو ملګرو ته به واخ ورکړو سټوډیو کې کوشش وکړه نورو بیا سبا ته انشاءالله ګپ لګو تر هغو پورې نور هغه راشي نور زرمتای صاحب ما نن په ټویټر کې هم لیکلی وو دا دوستم چې دا یو ملګری ډېر خوندور ریپلی هم لیکلی ولاندې په کمنټ کې دا دوستم چې دا جوزجان د زردکو ولسوالۍ ده او دغه زردکو ولسوالۍ چې دا په خپله د اسلامي امارت د کنټرول لاندې ده. نو د یو چا چې خپل پلرنی ټاټوبی پلرنی مسکن هغه د مجاهد د کنټرول لاندې ده نو هغه څنګه غورې پرې وهي؟ عجیبه خبره نه ده. مان په ټویټر کې هم لیکلی و چې د جوزجان ولایت تقریبا شپږ که اووه ولسوالۍ هغه د اسلامي امارت د مجاهدینو په کنټرول کې دي. شپږ که اووه ولسوالۍ د خپله د ده د زیږېدنې ځای چې ده هغه خواجه دوکو ولسوالي ده. خواجه دوکو ولسوالي دغه ولسوالي هم د اسلامي امارت په واک کې ده. نو که دا سړی دومره نر وي نو خو دا جوزجان ولایت کې طالب مقابله وکوي په همدې جوزجان ولایت کې طالب مقابله وکوي نور افغانستان خو پرېږده. دی که نر وي د جوزجان ولایت د مرکز څخه د 15 کیلومتره د باندې راووځي. دا خلک دا انګریزانو وپړسول دا CIA وپړسول
دا پخوا د KGB جاسوسانو کله چې سره روسان په دې خاوره کې په هغه وخت کې دوی بدمعشان وو. بیا د روسانو د وتلو نه وروسته دا خلک ګلاب ته وتښتېدل. دې خلکو په ټول افغانستان کې د ګوتې ځای هم نه درلود، د یوې لویشتې ځای نه درلود. بیا د امریکایي ټانګونو په امریکایي تیاره سپور دې خاورې ته راغلی ده. دی که نر وي که ځان ته افغان وایي نو خدای به په خپله راغلی وای. ته خو د امریکایانو په ټانګ سپور وې دې خاورې ته راغلی، ته خو د دې خاورې نه شړل شوی وې. بیا که ته اوس دومره نر یې، خو دا د جوزجان ولایت، دا خپل ولایت خو د طالبانو نه ونیسه. دا جوزجان ولایت ستا د پلرنی ټاټوبی، دا ستا د ته چې پکې زیږېدلی یې، دغه ولسوالي خو د طالبانو نه ونیسه. داسې د کامرو مخې ته غړېدل، د کامرو مخې ته غور او پش، دا د سړي کار نه ده، دا د نر کار نه ده، دا د ډېرو ټیټو خلکو کار ده، دا ډېر سپک منطق ده، دا د هغې چا کار ده. زموږ په ځای کې متل ده چې دا خو بېادبي معاف، هغه متل ډېر بېادبه ده، هغه به نه کوم، خیر ده. خو مطلب دغه په سټیج نه د کامرو مخې ته غورې پرې کول، دا د دې خلکو د دې ډارن مخلوق کار ده، د انګریزانو د دې غلامانو کار ده، د انګریز په ټانګ سپور یې، د انګریز زه دغه سره انګریزان د دې خاورې نه ووځي، بیا به ستا مرشالي زه وګورم، بیا به ستا قهرماني زه وګورم. دی وایي چې شپږو میاشتو کې زه طالبان ورکوم. داسې څوک نه و چې د ظالمه قاري صاحب د همدغه امریکایانو په موجودګۍ کې طالبانو محاصره کړي او چغې تر اسمانه وختلې، اله تیاره ها بیا یاله امریکایا بیا مرز محاصره خلاص کنه. هغه ضد زرې موټر چې دی پکې تللي په شګو کې نه و باند. د دوستم غیرت خو مونږ ته معلوم ده، تر کولابه چا ځغلولی. ټولو حکومتونو همدغه خبیث ته، چا د خالد بن ولید لقب ورکړی، چا د جنرالۍ، چا د برید جنرالۍ، له کارمل نه نیولې تر غني منافقه پورې. واحد د مور زوی ملا عمر مجاهدو چې همدا خبیث تر کولابه پورې وزغلوه. واحد اتل د مونږه د افغانستان رښتینی خپلواک ولسمشر ملا محمد عمر مجاهدو چې دا د واورې پړانګې تر کولابه پورې زغلولی، په ترکیې کې ځان ته کور نه ونیولی. دا د کومې بهادرۍ خبرې کوي؟ د امریکایانو په موجودګۍ کې ته له کوره نسې راوتلی، د امریکایانو په موجودګۍ کې کابل ته نسې راتللی. د کوم شپږ میاشتې طالب ولې همدا اوس که دی نر وای خو ده به دا غونډه په کابل کې کړې وای. دا غونډه ده په جوزجان کې کړې ده، او په جوزجان کې د ټول ولس په وړاندې کلینیک بند، دکانونه بند، روغتون بند، هر څه بند، ټول بازار داسې محاصره و لکه نو دا په داسې حالت کې ته د مرشالۍ رتبه درکول کېږي. دا مرشالۍ رتبه تا ته چا درکړه؟ ته په څه شي مرشال یې؟ او بیا دا د مرشالۍ رتبه یا په دې هیواد کې اتلان یا د اتلوالۍ یا د شهید لقبونه دا د انګریزانو د ټانګ او توپ د سیوري لاندې ورکول شول. دا انګریزان دی ووځي، بیا به موږ تاسې وګورو چې تاسې کې مرشال څوک ده، د سولې شهید څوک ده، ملي اتل څوک ده، د قهرمان څوک ده. دا خلک به موږ تاسې بیا وګورو سره. کله چې روسان وتښتېدل، ډاکټر نجیب چې کله مجاهدینو مردار کړو، ډاکټر نجیب مردار کړو، په دار یې وځړولو. د ډاکټر نجیب نوم په دې ملت کې چا نه شو اخیستی. ډاکټر نجیب د چا اتل ویلی شو؟ 3 ورځې ځوړند یو خلقي پیدا نه شو چې له داره یې راکوز کړي، له داره ته یو خلقي به راکوز کړی و. دا زموږ کله چې امریکایان راغلل، د امریکایانو پر اتګ سره سړی بیا اتل شو، بیا سړی قهرمان شو. دغه انګریزان، دغه امریکایان به بیا د دې خاورې نه ووځي، بیا به یې موږ وګورو چې دلته اتل څوک ده، قهرمان څوک ده، مرشال څوک ده. دا خلک به بیا موږ وګورو چې ته رښتیا مرشال یې. دا سره پوځونه د دې خاورې نه ووځي، بیا به وګورو چې ته رښتیا مرشال یې، ته رښتیا په 6 میاشتو کې طالب ختمولی شي. په 6 میاشتو کې طالب مه ختموه، په 6 میاشتو کې نه، په یو کال کې ته هغه ولسوالي د طالب نه ونیسه چې ته خپله پکې زیږېدلی یې. ته چې په کومه ولسوالۍ کې زیږېدلی یې، هغه د طالب نه ونیسه، که ته نر یې. که ته نر یې، کابل کې د شیرپور کور ته دې راسه، ځه
که ته نرې له همدغه بنګلې نه دې د باندې راوځله لسو زه د زرې موټرو سره راوځه ځه همدې جوزدان کې له خپل کوره راوځه مځکه او هوا دې نیولې ده بس خالي دې کمرې مخې ته ډوز یې ولې خدای دې غرق نه که مارشال به دغسې تا غوندې خاري مبین صاحب دا د 115 ورځو د پوره کېدو سره د اسلامي امارت د ویان څرګندونې پرون ورځ اعلامیه راغلې وه 115 ورځې تکمیل شوې د دې په تکمیل سره د امریکایانو وتل امریکایان د 5 اډو نه وتلي دي پرون ورځ راپور به تاسې لیدلی به وي چې امریکایان په هیواد کې د 5 اډو څخه وتلي دي په دې اړه د اسلامي امارت د ویان اعلامیه زه تاسو ته وایم د توافقنامې د لاسلیک وروسته د لومړي پړاو 115 ورځو د تکمیل په اړه د اسلامي امارت د ویان څرګندونې دا چې د اسلامي امارت او امریکا ترمنځ د دوحې توافقنامې 115 ورځې بشپړې شوې موږ یې په اړه لاندې ټکي ابلاغوو لومړی د توافقنامې له حکم سره سم د امریکا د متحده ایالاتو او بهرنیو متحدینو لخوا د ځواکونو کمښت او له 5 اډو څخه وتل یو ښه او مثبت ګام دی امریکایانو لکه څنګه چې وعده کړې وه په 115 ورځو کې دوی د 5 اډو څخه ووتل او دغه کوم تعداد چې دوی ښودلی و د هغې نه هم زیات امریکایان د افغانستان نه وتلي دي دا یو ښه او مثبت ګام دی دویم په یاده زمانه کې کاري صاحب خوستی صاحب یو پوښتنه زما ده چې یو ترانه مې وړاندې کړې وای نو به زه خپل کار ته تللی وای ډېره مننه تاسې ترانه وړاندې کوئ و کاري صاحب محترم په تاسې داسې 2 منټه صبر وکړئ زه د اعلامیې ووایم بیا به تاسې د ترانې ټیم نه د قربان مشمه ترانه هلته د ترانې دپاره موږ خپله سټوډیو بله جوړه کړې د مشال صاحب هلته یې وایي دلته سیاسي بحثونه کوو تاسې لطفا که چېرته مهرباني وکړئ دلته خفه هم نشئ غصه هم نشئ دویم شعر او شاعري دا لطفا دلته مه کوئ مهرباني په یاده زمانه کې د توافقنامې د لومړي شرط یعنې د بندیانو د خلاصون پروسه تر اوسه ځنډول د تاسف وړ خبره ده چې د بین الافغاني مذاکراتو او سرتاسري سولې د ځنډ باعث شوی اوس باید له ورکړل شوي لیست نه علاوه نور بندیان هم خلاص شوي وای دریم تر اوسه پورې د اسلامي امارت د مشرانو د تور لیست موضوع هم لا انحله پاتې کېدل د اندېښنې وړ ده چې باید جدي غور پرې وشي او عملي ګامونه پورته شي څلورم د توافقنامې له لاسلیک څخه راوروسته د اسلامي امارت د مجاهدینو لخوا په بهرنیو ځواکونه بریدونه نه دي ثبت شوي چې په خپله د اسلامي امارت لخوا د توافقنامې مندرجاتو ته ژمنتیا څرګندوي سره له دې چې په توافقنامه کې صراحت موجود دی چې د جنگ له ساحې د باندې به د هر ډول نظامی تحرکات بند وي خو په تاسف سره چې د یو امریکایي ځواکونو او داخلي ملاتړو لخوا په تیرو 115 ورځو کې وخت په وخت په غیر جنگي سیمو کې بمبارونه شوي د کابل ادارې عملیاتي قواو څخه د تعرض په مهال حمایت شوی د کابل ادارې د ځواکونو الوتکې د امریکایي پیلوټانو لخوا چلول شوي چې په ملکي خلکو مجاهدینو او عامه تاسیساتو یې بمبار کړی دی امریکایانو تنها په تیرو 10 ورځو کې په لوګر بادغیس میدان وردګو غزني زابل روزګان هلمند او قندهار کې پرله پسې ګڼ شمېر ډرون بریدونه او بمبارونه کړي او 2 ځله یې چاپې وهلې چې له توافقنامې څخه براله سرغړونه او په لوی لاس غټو حملو ته د مجاهدینو پارونه کېدای شي اسلامي امارت دا ټول بریدونه غندي او هر څه زر یې د متوقف کېدو غوښتنه کوي د سمنګانو په ولایت کې د تیرې ورځې برید همدا ډول په ځینو نورو برخو کې د جنگ شدت د کابل ادارې د پیل شوو عملیاتو لکه د هلمند د سنگین د پیښې غوندې په ملکي خلکو د وحشیانه حملو او د امریکایي ځواکونو لخوا د توافقنامې څخه د سرغړونو په غبرګون کې شوي چې عمل نه بلکې عکس العمل ورته ویلی شو اسلامي امارت یو ځل بیا په امریکا او اړوندو جهاتونو غږ کوي چې د دوحې توافقنامې بشپړ او زر عملي کېدل د ټولو اړخونو په ګټه دي باید له رامنځته شوي فرصت څخه سالمه استفاده وشي پروسه له ځنډ او خنډ سره مخ نشي او پرې نه ښودل شي چې وضعیت د لا ډېرې بې باورۍ خطر او ستونزو خواته لاړ شي امریکایي لوری باید یوې خاصې کوچنۍ کړۍ ته فرصت ورنکړي چې اوبه خړې کړي او مایان پکې ونیسي دلته باید د ټول ملت مصالحو نظریاتو او غوښتنو ته احترام وشي ذبیح الله مجاهد د اسلامي امارت ویندوی
دا د اسلامي امارت دی ویاندوی اعلامیه و دی 115 ورځو د تکمیل په اړه په 115 ورځو کې یو کار چې امریکایانو کړی دا مهم مثبت ګام د هغه د 5 اډو څخه د دوی په بشپړ ډول وتل دي چې یو د هغې نه هغه د هلمند څخه د کمبشتن په نوم چې کومه برطانوي اډه وه چې 1 بلیون پاونډه جوړه شوې وه په 1 بلیون پاونډه جوړه شوې وه 1 بلیون یعنی په 1000 میلیونه ډالر جوړه شوې وه دا یوه اډه په مبین صاحب په 1000 میلیونه قاری صاحب سعید که دغه د کمبشتن یا د شورا په د کیم باندې په ځینو خصوصیاتو او چې کله دوی وزي څه یې پرېښوده د کابل مزدور ادارې ته داسې لنډ کد به 3 دقیقو کې د خلاصه کړله ملګري به ډېر معلوماتو کې چون هغه فلم په انګلیسي باندې په دې اړه د نن ټکي اسیا ویبپاڼې په دې اړه یو ځانګړی فلم لري هغه د فلم ټایټل چې د هغه نه نشر شو مقدمه یې نشر شوه په دې اړه یو مستند فلم را روان ده د کمبشتن چې دغه اډه چې دا برطانویانو د دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته تر ټولو لویه اډه وه د دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته د برطانویانو تر ټولو لویه اډه همدغه کمبشتن وه دغه اډه چې وه دا په ډېره لوړه سطحه جوړه شوې وه مجهزه اډه وه په دې کې زرزمینۍ وې د هلیکوپټرو دپاره ورکشاپونه وو او د فاست فود په نوم یا د نور هغه مختلف ډوله رستورانتونه وو پرمختللي رستورانتونه وو پکې او زرزمینۍ وې د خوندي خونې وې وسله کوټونه وو پکې او په ډېر پرمختللي او مجهز ډول دا اډه جوړه شوې وه 1 میلیارد ډالر یا 1 بلیون پاونډ ډالر هم نه پاونډ په دې باندې خرچه شوی او مصرف شوی و او لله الحمد دغه اډه چې دا خالی شوه او دغه اډه چې دا په مکمل ډول دوی د دې چې څومره ناټو بولټ ارڅ خلاص کړل او څه د ځان سره ویوړل څه افغانانو ته پرېښول دا شیان څه کوم چې څه پاتې دي هغه به موږ ته پاتې کېږي انشاءالله الحمدلله دا د دې ملت د فداکاریو په وجه د دې ملت د قربانیو په وجه د دې ملت د سرخندنو په وجه داسې ویل کېږي قاري صاحب محترم چې دغه بیس د دویمې نړیوالې جګړې نه وروسته تر ټولو غټ بیسو د امریکایانو د برطانویانو چې تر دې نه زیاته مصرف دوی په نړۍ کې په هیڅ کوم یو بیس باندې نه و کړی او دا د دوی د انسجام او د رهبرۍ دومره قوي مرکز و چې دوی غوښتل چې ټول اسیا له همدغه بیس نه کنټرول کړي او دا یې په داسې سیسټم جوړه کړې وه چې دوی د بیرته تلو هېڅ ارزو خیال و محال هم نه و د ټولې اسیا روس چین د کنټرول لپاره دا بالکل نو تاسو خپل فکر وکوئ چې یو میلیارد پاونډه چې دوی په دې اډه نه خرچه کړې وه خو د دوی اراده خدا نه وه چې د دې خاورې نه دې ووځي په مجموع کې د امریکایانو د خارجي اشغالګرو اراده دا نه وه چې دوی د دې خاورې نه ووځي دوی خدا فرض کړې وه دغه امریکایي غلامان د ځان سره راوستلي وو دا د دوی یو مړی و یو شخوند و د دوی دپاره یو تیار خېټې ته تېر کړل شوی شخوند و یوازې چې یو ارګی و کې ازیمای کې دا داسې شخوند و د دوی دپاره خو لله الحمد دوی فکر کړی و چې دغه ملت چې د افغان ملت هم دی د جنوبي کوریا په څېر یا د جاپان په څېر یو ملت ده یا نور هغه هیوادونه چې دوی مستعمره کړي د هغوی ملتونو په څېر ویده ملت ده نه الحمدلله افغان ملت هیڅکله هم پردي په دې خاوره کې نه دي منلي او برطانویانو ته لله الحمد په دریم ځل هم کلکه ماتې ورکړه او دا د دوی ټغر د دې ولایت څخه ټول شو د دې ملت دپاره مبارک دی وي او مجاهدینو ته د مبارک وي هغه خلکو ته هغه فدایانو ته هغه سرخندونکو مجاهدینو ته د مبارک وي چې په دې د برطانویانو باندې بریدونه کړي دي د هغوی ته د سر په کوپړۍ کې اوبه ورکړي دي مننه قاري صاحب ساجد افغان ډېر وخت نه موږ سره د خدای دې چې مایک خلاص کړي او आवाज سوي ساجد افغان سلام علیکم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ موبیل صاحب وعلیکم السلام قاری صاحب ټولو د لایف لیدونکو ته سلامونه نه کې احترامات بیا هم وړاندې کوم قاری صاحب نه یو پوښتنه لرم خو له هغه وړاندې د افغانستان ټول مجاهد ملت ته خصوصا نه ستړي کېدونکو د اسلامي امارت مجاهدینو ته د امریکایي اډو د تښتېدا مبارکي وایم او نور به مې انشاءالله ډېر زر له دې خاورې وتښتي پوښتنه مې له قاري صاحب نه ده د بندیانو په اړه
کوم لیست چې طالبانو ورکړی د 15,000 کسیز لیست او دوی کوم بندیان خوشي کړي دي او کوم پاتې دي د اسلامي امارات او د حکومت په لیست کې یو اندازه مشکل ستا، یعنی تقریبا 103 کسان د فکر کوم چې حکومت زیات یادوي او اسلامي امارات نه تاییدي. آیا که دغه 103 کسان خوشي نشي نو بین الافغاني خبرې به پیل شي او که نه لکه څنګه چې طالبانو مخکې له خپلې خبرې نه په شا سوي همداسې به له دې خبرې نه په شا کېږي، خپل کسان به غواړي. ساجد صاحب محترم د اسلامي امارت موقف او دریځ چې دا څو ځله د خلکو امتحان کړی ده، څو ځله یې ازمایلی ده. په د بین الافغاني مذاکراتو کې امریکایانو وازمایلو، امریکایانو تاسو ته به یاد وي په دې 1.5 کال کې تر ټولو سختې بمبارۍ او سخت وحشتونه یې وکول. دا په دې خاطر چې دوی غوښتل چې په طالبانو باندې په مذاکراتو کې فشار راوړي، د مذاکراتو په میز کې په دوی باندې هغه څه ومني چې هغه دوی نه منل. خو لله الحمد اسلامي امارت د خپل دریځ څخه یوه سانتۍ هم په شا شوی نه ده. د اسلامي امارت په موقف کې به څوک یوه سنتۍ هم تر په شا کېدل څوک ثابت نه کړي چې د اسلامي امارت 3 کاله مخکې کوم دریځ ده هغه د اوس تغییر خوړلی وي، هغه د تبدیل شوی وي. اسلامي امارت د لومړۍ ورځې څخه د هغې ورځې څخه چې د امریکایانو سره مشکل راغلی ده د هماغې ورځې څخه تر اوسه پورې چې کوم دریځ نیولی ده هماغه دریځ یې نه نم، هماغه موقف ده. د بندیانو په اړه د اسلامي امارت موقف دا ده چې کوم لیست چې دوی ته موږ ورکړی ده دا بندیان 15,000 کسان به دوی خلاصوي. په دې 15,000 کسانو کې که یو کس هم پاتې و مذاکرات نه شروع کیږي. دغه د سی آی ای مزدورانو ډول ډول تبلیغات وکول، کله به وي چې په دې کې پاکستاني جنرالان دي، کله به وي چې په دې کې د ایسای خلک دي، کله به یو څه ویل کله به بل څه ویل. ټول ملت ته ثابته شوه که چېرته په دې بندیانو کې د سی آی ای جنرالان وای نو دوی دپاره شرم نه ده دوی د لاسونو ته بنګړي واچوي، ټیکری دې په سر کې چې تا نه زه د سی آی ای جنرالان خلاصوم. د سی آی ای جنرال چې تا سره بندي ده، د پاکستان جنرال چې ستا سره بندي ده، نو په تا کې شرم نشته؟ ته څنګه د دې ملک سره جګړه نه کوې؟ د یوه جنرال د یوه ادنا جاسوس په سر هیوادونه جنګ ته وتلی دي، هیوادونو جنګونه کړي دي په خپل منځ کې. دا د ایران جاسوس ایران د پاره چې په امریکا کې جاسوس ونیول شو، یا د امریکایانو جاسوس په دې د یوه جاسوس په سر هیوادونه جنګ ته رسیدلی دي، او ته وایې په دې خبره تا ته شرم هم نه ده، او ته په ډېره بې شرمۍ وایې چې د طالبانو د سی آی ای د جنرالانو د خلاصون غوښتنه کوي. نو چې د سی آی ای جنرالان ستا سره بندیان دي، خو راوله د قمبر په څلورلارې کې ځوړن که اعدامې که که په تا کې غیرت وي، که په ته نر یې رښتیا، که تا رښتیا دا خلک نیولي وي، نو بیا دا خلک ته څنګه اعدامولی نه شي؟ اعدام یې کوه، د پاکستان سره د جنګ اعلان وکوه. د سی آی ای جنرال دې نیولی ده، د پوځ جنرال تا نیولی ده، په جګړه کې دې نیولی ده، ستا خاورې ته راغلی و. دی چې ستا خاورې ته راغلی ده بیا خو دا ستا په خاوره یرغل کړی ده، ته یې ونیسه اعدام یې که. خو دا هر څه واقعیت نه دی، دا تبلیغاتي جګړه ده. د کمونستانو د روسانو مزدورانو هم د افغان ملت په وړاندې جنګ په دې دلیل کولو چې دلته امپریالیزم ده، دلته عربان په موږ پسې راغلي، دا د سی آی ای جنګ ده، دا د ایسای جنګ ده، په دې دلیل خپل ملت وژلو. په داسې حال کې د سره به سور روسۍ ورسره و، د افغان په کور به یې خېژولو او موږ ته به یې ویل چې تاسو امپریالیستان یې. بیا دوی راغلل، هماغه سی آی ای ملګرتیا یې هم وکړه، د هماغه سره انګریزان چې د سرو انګریزانو په جرم د خپل افغانان وژل، هماغه سره انګریزان بیا د افغانانو کور ته راوستل، د افغانانو په کورونو یې خېژول، اوسه پورې یې خېژوي او دوی ورته مخکې وي. اوس هم دا ملت په دې نوم وژني چې ته د ایسای جاسوس یې، د ایسای ملګری یې، د پاکستان جاسوس یې. نو که تا سره د ایسای جنرالان در سره دي، د پاکستان جنرالان در سره دي، نو دا خو ډېره د عیب او د شرم خبره ده. بنګړي واچوه، ټیکری په سر که چې تا سره د ایسای جنرالان په زندان کې بندیان دي، ستا هیواد ته راغلي وو، ستا هیوادوالې وژل، ته یې وژلې، ستا پولیس او اردو یې وژله، او دوی دا ستا سره په زندان کې د اول د اوسه پورې په زندان کې ساتلی دي. پرونه بله ورځ ایران 3 د امریکایانو 3 جاسوسان اعدام کړل، په دار یې وځړول. خو که ته نر یې دغه خلک راوباسه که نه، په دار یې وځړه او ټول ملت ته یې وښیه چې دغه د پاکستان جنرالان وو، د ایسای جنرالان وو. که په دار یې نشي زړولی، اقلا رسنیو ته خو یې راوباسه، رسنیو ته خو یې وښیه چې دغه د طالبان یې موږ نه غواړي، دغه بندیان دي، دا د سی آی ای د ایسای جنرالان دي. خو دا تبلیغاتي، دا خلکو 19 کاله دا ملت په دې نوم ووژلو، 19 کاله نه،
40 کاله کېږي چې دا ملت دوی د پاکستان په نوم د آسیایي په نوم د امپریالیست په نوم د عرب په نوم د چچن په نوم په دې نوم یې وژني. په داسې حال کې چې پرون د سره روسي ورسره او د افغان په کورې خېژولو، نن امریکایي ورسره د افغان په کورې خېژوي او په ډېره سپین سترګۍ د خپل ځان غلام نه بولي او خپل مقابل لوري ته د غلام او د هغه نسبت کوي. دې شي ته باید موږ ملت بیداره واوسېږي. بندیانو په منځ کې څومره بندیان چې دي اسلامي امارت کړی د هغه افغانان دي. اسلامي امارت مسؤلانه خبره کولی شي او مسؤلانه ټولو رسنیو ته ټولو هیوادوالو ته چیلنج ورکوي، دوی ته چیلنج ورکوي د هیوادوالو په مخ کې، د رسنیو په مخ کې، چې په دې بندیانو کې د یو کس دوی ثابت کړي چې هغه د پاکستاني وي. راودي باسي رسنیو ته دراو باسي چې دغه د پاکستاني د طالبانو غوښتل دی یا طالبانو سره. خدا بندیان خو تا سره دي، تا په جیل کې ته پیراپی کوي، ستا سره په زندان کې دي. نو څه ضرورت ده چې تبلیغات کې خوراو بس دا خلک رسنیو ته وخیا یا رسنیو ته اجازه ورکړل ته د زندان ته لاړ شي، هلته ورته وخی چې دا پلانای دا د سی آی جنرالان دي. نو خبره دا ده چې اسلامي امارت چې دوی ته کوم لیست ورکړی ده د هماغه لیست مطابق به دوی بندیان خوشي کوي، که په یوه ژاړي که په بله خاندي. دا بندیان به دوی خوشي کوي او تاسو ولیدل د اولې ورځې نه دوی د سولې په وړاندې دا د شګو بندونه اچوي. کله وایي چې بندیان نه خوشي کوم، بیا چې زر کسان خوشي کول، بیا ویل چې دا نور نه خوشي کوم، بیا چې نور خوشي کول، بیا ویل چې دا نه خوشي کوم. دا خلک چې دي دوی خپل واک نه لري، دا د پردیو غلامان دي. د دوی کورنۍ او بهرنۍ سیاست د امریکایي سفارت څخه کنټرولېږي. د امریکایي سفارت څخه د دوی ټول هر څه کېږي. د امریکایي سفارت څخه دوی ته احکام راځي، د سکاټ میلر څخه دوی ته احکام راځي، د خلیلزاد څخه دوی ته احکام راځي. ما ته بله ورځ یو سړي ویله، څه وخت مخکې مې د ټامي صدیقي سره په ټویټر کې بحث و. بیا ده ما ته وویل چې داسې د پاکستان جاسوسان یې. ده ته ما په ډېرو لنډو الفاظو وویل چې ستاسې په سر موږ د امریکایانو سره معامله وکوله، موږ د امریکایانو سره تړون وکولو، ستاسې په سر مو معامله وکوله، تاسې کتل اقلا ستاسې نوم هم وانخیستل شو، تاسې غونډې ته چا ونه بللی او ستاسې په سر موږ د امریکایانو سره معامله وکوله او تاسې دا 10 کاله لګیا یې. پاکستان ته مو هر ډول امتیازات ورکړل، ډیورنډ مو ورخرڅ کړو، بارډر منیجمنټ مو ورسره وکړو، خلک مو ورته ووژل، د دوی مستنطقین د استخباراتو مستنطقین مو خپلو زندانونو ته وروغوښتل، د دوی په امر تاسې د وزیران بدل کړل، وزیران مو د وزارتونو نه وشړل، د دوی په خوښه تاسې ټاکنه وکولې په خپله اداره کې، هر څه مو ورپرېښول، دروازې مو ګیټونه مو ورخرڅ کړل، هر څه مو وکول. د دې دومره امتیازاتو سره بیا تاسې ونه توانېدئ چې د طالب په سر د پاکستان سره معامله وکوئ. د دې نه معلومه کوي که نه طالب که د پاکستان غلام وی خو تا به د طالب په سر معامله کړې وای د پاکستان سره که نه. خو ته د امریکا غلام یې، ستا په سر ما د امریکایانو سره معامله وکوله، ستا په سر مې تړون وکولو. دا بندیان چې ته خلاصوي د کوم تړون د مخې خلاصوي؟ د چا سره تا توافق کړی ده؟ د کوم قرارداد له مخې خلاصوي؟ چا تا ته ویلی دي؟ زه خو تا ته وایم چې تا بیخي زه پیژنم نه، تا زه بیخي انسان نه بولم، تا بیخي زه سړی نه بولم. ته څوک یې چې کاره یې؟ زما بندیانو ته پیردار یې، صرف خوراک او ډوډۍ ورکوي. زما بندي نه تا نیولی ده، نه تا بندي کړی ده، نه ته د خلاصولو واک لري. زما بندیان چې چا نیولي دي، چا بندیان کړي دي، د اولې ورځې نه موږ هم دا چیغې وایو چې هغه به یې خلاصوي. تا دا دومره کسان د کوم قرارداد د کوم تړون له مخې خلاص کړل؟ نو ځان وپېژنئ، خپل حیثیت وپېژنئ، د خپل حیثیت مطابق خبرې وکوئ. یو سوال لرم وروره مهرباني وکړه. یو سوال لرم مهرباني وکړه وروره. دغه بل افغان رور مهرباني وکړه. افغان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خدای دې وکړي چې ما غږ تاسو ته ورسېږي. یو دوه سوال لرم کاري خصوصي صاحب جواب مهرباني. اول سوال مې دا کاري صاحب خصوصي صاحب نو نبیل صاحب تاسو نه ډېر اشاره او خلک دغه تناسب یې کېدای تاسو راپور هم ډېر لري، خو زه هم تاسو راپور لرم. په دې پیس اګریمنټ کې یو ټاکله شوې ده چې تاسو دې لاسو کې شیر کوئ، نه خلکو ته وایي خو ډېر مهمه یو خبره معلومات چې چین پاکستان د معاهده کې یوه خبره کړې ده چې د امریکا به 400 په بلیک واټر عسکر په افغانستان کې اوسېږي، چې د هر چا حکومت یې که تاسو حکومت یې او که د بل چا حکومت یې.
په دې باره کې تاسو خپل خلکو ته څه خبرې کړې دي یو څه معلومات دې له کوم ځای نه اخیستي دي خبرې ته غوږ شه د چین بلیک واټر دا ته څه وایي د دغې وروره غږ ما وانه اورېدو مبین صاحب دی څه وایي ښه ودرې ته ودرې قاري صاحب ښه څنګه ونیولو ته 600 عسکر چې تاسو معاهده کې دا خبره شوې ده خو فعلا نه تاسو ته ویل شوي چاته نه دي ویل شوي 300 ونیول ته 600 عسکر په ټول افغانستان کې اوسېږي دا معلومات دې له کومه کړه وروره معلومات دې له کومه کړه محترمه مبین صاحب حق ما د سمره د انټرنیټ کې د رسول الله د الله نو وځم که تاسو جواب راوړم نو زه تاسو معلومات دې له کومه کړه بیا د انټرنیټ کې ستونزه ده محترمه ګورئ دا تاسو چې کوم معلومات ترلاسه کړي دي دا به مو د امریکایانو د مزدور رسنیو څخه ترلاسه کړي وي اسلامي امارت چې کوم تړون د امریکایانو سره کړی دا هغه د کابل ادارې د تړون په څیر نه ده چې تر اوسه پورې نه چا مخ ولیدو نه چا شا ولیده د امریکایانو سره چې کوم تړون دوی کړی و د امریکایي پوځیانو د قضایي مسؤلیت تړون یې کړی و د دې خاوره کې د عملیاتو د شپنیو چاپو د پراخ چاپو د شپنیو عملیاتو تړون یې کړی و هغې تړون مخ و شا چا ونه لیده د اسلامي امارت د تړون د لاسلیک نه 10 منټه وروسته ټولو رسنیو ته په واک کې ورکړل شو هلته چې څوک د تړون غونډې ته حاضر شوي ټولو ته په لاس کې ورکړل شو اسلامي امارت د چا سره پټ تړونونه نه لري اسلامي امارت د CIA یا د KGB سره کومې پټې معاملې نه لري اسلامي امارت به هیڅ کله هم پردیو پوځیانو ته په دې خاوره کې مسؤلیت ورنکړي قضایي مسؤلیت اسلامي امارت د چا سره دا نه مني چې د پردی فوځي د پردی هیواد فوځي د افغان په کور چاپه ووهي دا د CIA او د KGB جاسوسان وو چې روسان او سره انګریزان د افغانانو په کورونو خېژول پرون روسان د لیلین فوځیان د افغانانو په کورونو خېژول نن بیا د سره انګریزان د افغانانو په کورونو خېژوي د افغان په کور سور انګریز خېژوي دی ورته مخکې وي او دی بیا ځان افغان بولي او بیا ماته وایي چې تا 600 کسان ورسره منلي دي د کوم تړون له مخې چېرته مې منلي دي څه سند لري څه ثبوت لري ته ستا خو سند او ثبوت هم پروت ده امریکایانو سره تړون کړی دی چې د افغان په کور به چاپه په ګډه وهو امریکایانو سره تړون کړی دی زه به د افغان په کور زه به دیوال ته ناست یم ته به زما په ولیو خېږي او هلته به وراوړې د امریکایانو سره تړون کړی دی چې افغان به زه لاسونه تړم خپې به یې تړم دا ټول خدمت به زه کوم زندان ته به یې هم زه درته وړم دا تکلیف به هم تا ته نه درکوم که چېرته ضرورت شو ډز به هم زه پې کوم دا د ډز تکلیف هم نه درکوم واشنګټن ساتلو لپاره دلته قرباني ورکوئ شړونګای د واشنګټن ساتلو لپاره قاری صاحب دلته قرباني ورکوي ښه سرباز صاحب سلام علیکم مایک د خلاص کا السلام علیکم جنرال صاحب او قاری صاحب او عقاب الحنفي صاحب حیدر صاحب یو سوال لرم صاحب خو صاحب ګردی صاحب لوګر صاحب ټول ته سلامونه وعلیکم السلام ورحمت الله دا مې د خپل ولسمشر صاحب مې درته ویل زموږ ولسمشر هم په دغه شی انداز باندې غږیږي یعنې هغه د یوې برخې چیښتن ده سره چې یو برخه څوک ونه لري دغه شی بیخي غږېدلی نه شي چې خو صاحب او پکتیا صاحب او پکتیکا صاحب د هغه په ژبه مې درته ویلې زه خو یو شي ډېر پریشانه کړی یم نو دغه د تاسې دا خبرې ورځ په ورځ چې سختېږي د یو جنرال دوستم په سر باندې بله ورځ په سنګین کې د موږ 11 تنه هغه